شیخ صاحب محترم ځینې کتابونه ما راخیستي دي چې تاسې په خپل لاسو لیکلي دي. زه صرف غواړم چې دې په تړاو باندې صرف لیدونکو ته معلومات ورکړي چې څه مو لیکلي، په څه مقصد مو لیکلي، هغه کتاب هدف څه دی. دغه کتاب دغه المغني نومیږي عن تفصح الصفحات على الصفحات. دا په نیت باندې ده. مونږ په د حدیثو کتابونو کې یو حدیث لرو انما الاعمال بالنیات، دا په هغه باندې جوړ کتاب دی. یعنی د نیت په اړه ټول بحث په نیت کوي چې نیت د انسان برابري ډېر کارونه کېدلی شي. دا ټوله لیکنه مې په دې کړې ده. ډېر ښایسته کتاب دی ځکه چې دا دنیا په نیت خوړل کېږي. که لږ لنډ لنډ جواب راکړي شیخ صاحب محترم. دغه کتاب دا په 2 موضوعاتو باندې جوړ کتاب ده. دا په عربي کې ما جوړ کړی. قمة المرجان نومیږي. دا په ویره کوم شیان د سړي قوه حافظه ختموي، کومې قوي کوي، کوم شیان د سړي نسیان او کوم شیان په سړي کې فقر پیدا کوي، غریبي، کوم شیان. ډېر ښه کتاب ده. دا هم ډېر ښه شیان پکې ډېر ښه ماشاءالله. او دغه ماشاءالله د ورقو نه معلومیږي چې تعداد زیات دی، د لوستلو لپاره بهترین کتاب وي، معلومات پکې زیات دي. دا تحقیقات حماسي دا خو بیخي ډېر مشهور سوی ده، فارسي ته ترجمه سوی، کیدای شي اوس وختو کې نورو ژبو ته لا ترجمه سي. ډېر ښه کتاب ده. ډېر د دې مقصد یې دا دی د اجتماعي چې سړی ژوند کوي دغه مسایل ټولې پکې شته دی په ټولنه کورني ژوند. ډېر ماشاءالله ماشاءالله. او دغه کتاب مو بیا دا مشکات د موږ د حدیثو یو کتاب ده. دا په هغه کې دغه باندې شرحه ده. او یو خاکه لرو ستاسو د کتاب چې تر اوسه پورې کمپوز شوی نه ده، خو ما راواخیستلو. ما غوښتل چې هغه څوک چې په دغه لار کې دي هغوی ته هم یو زیری شي او هم یو معلومات کړل شي. دا به پر څه باندې کتاب وي، پر څه باندې به استدلال کوي؟ اصل کې د موږ یو ملګری د شاګرد مو د خادم مو د هلمند ولایت نه نن راغلی دغه راوړی. نو د موږ په هدایو باندې چې کوم تحقیقات کړي دي د هغه له لارې نه، د واټساپ د ګروپونو له لارې نه د ما درسونه تعقیبول به یې لیکلی ده. ډېره ستړې پې باندې کړې ده. کور یې آباد. او دا په چیز تمرکز کوي؟ دا معاصره فقه ده. د معاصره فقه یعنی د احکام و معاملات و تجارت و بیع و شرا و مزاربات و ښکار و دغسې مسایل چې د معاملات موږ ورته وایو په فقه کې په دې باندې دا ډېر مهم کتاب ځکه چې په اوسني شرایط کې ډېر ضرورت ورته حس کېږي. تجارت و واردات و صادرات و تولیدات